ملګرو هیله مند یم چې جوړ یاستئ او خوشحاله یاستئ او یوه ښه ورځ به مو پیل کړې وي. نن غواړم تاسو ته په دې ویډیو کې وښیم چې څرنګه کولی شو موږ په انټرنیټ کې د هوا حالات او د کرنسیو بیې معلومې کړو. که غواړئ چې طریقه ښه زده کړئ نو باید دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. راځئ ویډیو شروع کوو، طریقه شروع کوو. اول باید دلته راسئ، زه تاسو ته د هوا حالات درښیم. اول به راسئ دلته په سرچ کې ورته ولیکئ فرض مثال تاسې د کوم ولایت یاستئ، دلته به هغه ولایت نوم ورته ولیکئ. فرض مثال زه د پکتیکا ولایت یم، دلته لیکم پکتیکا ویدر، دغه د پکتیکا ویدر. فرض مثال تاسې په پاکستان کې د لاهور یاستئ، تاسې به دلته په سرچ کې ورته ولیکئ لاهور ویدر. هر چې څه یاستئ دلته به د هغه ولایت نوم ورته ولیکئ، د هغه ښار نوم به ورته ولیکئ، بیا سرچ کړئ. دا زه اوس سرچ کوم. دغه د ګورنر پکتیکا کې لمرینه ورځ د لمر ده. وینې 9 بجې د هغه د ملګرو وګورئ، 9 بجې د لمر ده. ګوره نن به ګرده ورځ اسمان شین وي. دغه ده. فرض مثال زه د غزني یم، هلې ورته لیکم غزني ویدر. هر ولایت یاستئ. فرض مثال زه د پاکستان کې د لاهور هغه چک کوم د هوا حالات، هلې به ورته ولیکئ لاهور ویدر. فرض مثال زه دا ورته چک کوم. ګوره په لاهور پاکستان کې نن باران اوري، وینئ ملګرو دغه ده. نن سه شنبه ده، باران اوري، سبا به ډېر لمر وي. ګورئ دغه ټول د هوا حالات د ګډې هفتې تاسې معلومولی شئ. فرض مثال زه نن هوا حالات ګورم. ګوره پاکستان کې نن په 9 بجې به داندې وي، لوګی به وي. وینئ دا ملګرو، وینئ دغسې پسې راسئ، دا په 12 بجې باندې وریځي، ډېره وریځ به وي. په 14 بجې څو راځي، 3 بجې راځي که څو راځي، دلته به د اورښت امکان وي. ګورئ ملګرو، وینئ روڼ نیم وریځ. اوس غواړم تاسو ته د کرنسیو بیې وښیم چې ډالر په څو کې ده نن، افغانۍ په څو کې ده او کلدار په څو کې ده. دغه چې وځو دا پرېږدو، دا خو ته هیله ده چې دا طریقه مو د خوښې وړ ګرځېدلې. دلته به راسئ ګوګل سرچ ته، که هلته په کروم بروزر کې وو بیا به ورته ولیکئ google.com، بیا به دغه سرچ ته پسې راسئ. دلته اوس زه ورته لیکم فرض مثال زه د هغه چک کومه 1000 افغانۍ څو کېږي. دلته به ولیکم اف جی یعنې افغانۍ 2. فرض مثال زه د پاکستان له روپو سره مقایسه کوم. 2 پی کی آر یعنې د پاکستان روپۍ. دا سرچ کوم. دغه ده، وینئ ملګرو. ګوره یوه افغانۍ چې د هغه کېږي 1.4 پاکستانۍ روپۍ. وینئ دا یو روپو هغه ده چې ښکته شوي او پورته شوي دي. دا وینئ ملګرو. دلته فرض مثال تاسې 1000 افغانۍ هغه کوئ، کلدارې کوئ، دلته به 1000 ورته ووهئ، هلې چې هر څو روپۍ وي هغه به ورته ووهئ. ګوره ملګرو دا وینئ دغه خانه کې افغانۍ دي. وینئ ملګرو دا اوله خانه کې افغانۍ، دا کلدارې. دا افغانۍ ګوره ملګرو 1844 روپۍ کېږي. فرض مثال زه د سعودي عرب هغه درهم هغه کوم. دلته سعودي عرب کې پیدا کوم. سعودي عرب یو درهم څومره هغه کېږي، کلدارې کېږي. دلته به یونایټډ سټیټ عربي امارات درهم. وینئ دغه یونایټډ سټیټ درهم. دلته ورته وږم یو درهم څو کلدارې کېږي. نیکسټ. ګوره یو درهم 8.7 پاکستانۍ روپۍ کېږي. اوس هلې زه هغه ورته وږم. فرض مثال یو درهم د څو افغانۍ کېږي. دا افغانیو لیست ده. ګوره دا څو روپۍ کېږي. دلته به اف جي ته ووږم. افغانۍ دغه
ګوره یو درهم چې ده هغه سعودي عرب یو درهم چې ده هغه 60 افغانۍ کېږي. ملګرو هیله ده چې طریقه مو د خوښې وړ ګرځېدلې او زموږ